چې د شیخ رحمه الله قاتلان گرفتارول غواړو. دا څه کنه دا؟ نه دا څه आवाज نه. د شیخ صاحب قاتلان په تیز وای شیخ دي که چرته قاتلان گرفتار نشي موږ به دې ته یو تحریک صورت او شکل ورکو ان شاء الله تعالی. تاسو تیاری کړئ ان شاء الله تعالی. د خپل یو لوی عالم دین او د یو داعی ورور د رخصتۍ په موقع دلته حاضر یو. خدا یو د عام خلکو مرګ وي او یو د عالم دین جدایي وي او بیا یو عادي مرګ وي او یو هغه دغه شان په مظلومانه انداز باندې شهید کول وي لکه دا بیګا چې کوم خبر مونږ او تاسو واورېده. زما محترم ورونو د شهادتونو سره مونږ نابلد نه یو او نه مونږ ته دا سناشنا خبر ښکاري بلکې دا مونږ اعزاز ګڼو او هر مؤمن د شهادت ارمان کوي او دعا چې د الله نه غواړي وي یا الله سم مرګ دی او کده شهادت نو ډېر بخیز ډېر خوش قسمت یم. منګه صدانن دا شیخ سے اول شهید نه دی چې روچته وي دا اول شهید نه دی چې نن باغه منګه په وګو بارکو خاور ته وسپارو. زمونږ تاریخ خو د خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه د قشان د شهدا او دا تاریخ را روان دی. زمونږ خو هغه خوږ نبی چې خپل ارمان کړو د شهادت لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. زما ارمان دا دی چې زه د الله په لار کې شهید کړی شم بیا را ژوندې کړی شم او بیا شهید کړلی شم بیا را ژوندې کړی شم او بیا شهید کړی شم. بار بار دا ارمان زمونږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی. زمونږ ستاسو د اسلام تاریخ د دین ډک دی. زمونږ د اسلام چې کوم اولنی سلور خلفا دي خلفای اربعه خلفای راشدین رضی الله عنهم پاغي کې د اولین نه غیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه بعد درې وانه آغا د شهادت په مرتبه باندې فایز کړی شوی دي. صرف خبره دومره ده چې د یو عالم دین په جدای باندې په اسلام کې یو کنډاو واقع شي هغه خلا بیا د پر کولو نه هر انسان کې الله رب العالمین جدا جدا صلاحیتونه یې خوي. دیو جنا شیخ عبدالحمید رحمه الله دا کوم چې صلاحیتونه او ټیک د ډیر علما وي خو هغه کې چې الله رب العالمین کم کمالات خي او کمالات بیا په بل کې نه پیدا کیږي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی د انسانانو مثال د معادنو په شان دي. دا قانون لري ارکان کې خپل خپل جواهرات جدا جدا دا سید علماء کرام هم دي په هر عالم کې خپل خپل کمالات او جواهرات وي. په دې بنا باندې زمونږ زړه ته انتهایی درد رسیدلې ده او بل دا چې وختي ما خپل پیغام کې هم ویلې ملګرو په مطالبه باندې بار بار چې په سوشل میډیا باندې تاسو خپل پیغام نشر کړئ نو پاغي کې ما دوه خبرې وکړې ویلې. یو خبره ولنۍ دا ده چې مونږه د شیخ صاحب رحمه الله دی شهادت ته فرقه وارانه رنګ نه ورکو. بیگانه ټول مشایخ په دې خبره کړې ده. منګه پچا دا دعوه نه کوي چې دا شیخ صاحب فلانه ډلې او فلانه فرقه ټارګټ کړي نه دا د اسلام دشمنانو ټارګټ کړي. دا څه کنه ده ولې تاسو ودنه استه دا څه کنه ده دا د اسلام دشمنانو ټارګټ کړي. بس منګه سره د چا داسې اختلاف او دشمنی نشته چې زموږ علما داسې شهیدان نه. زموږ دا منهج دی الحمدلله زموږ منهج واضح دی د الله په فضل باندې. زمون کر چا سره اختلاف یې غوړ دلیل په بنیادی د کتاب او د قلم خبرې دی هغه د کوتک او ټوپک خبرې نه دي. والحمدلله علی ذلک دا سلفی منهج په خوانه د قشان روان دی. په دې بنا باندې ډیر خلک هغه کله کله یو واقعي ته فرقه ورانه رنگ ورکي او مقصد دی چې خپل مقاصد حاصل ول غواړي
او موږ تاسو د یو نوې فتنې او فساد سره مخامخ کول غواړي نو چې زمونږ تاسو د دشمنانو دې سازش ته هم خیال او فکر وي بس زمونږ سره یو خبره ده چې دا د انسانیت او د اسلام دشمنانو دا کار کړی دی دا د قوم او د وطن دشمن دی چې دا کار یې کړی دی دا د اسلام او د انسانیت دشمن دی چې دا کار یې کړی دی او بل خبره هغه زما محترم ورونو هغه دا ده چې بیگانا د ډیرو مرګرو دا خیال او زموږ میټینګ هم بیگا په دې باندې او د مرکزی جمعیت اهل حدیث او د شورا علماء اهل حدیث مشترکه میټینګ بیگا په جامع امام بخاری رحمه الله کې منعقد وسو کنو کې البته مختلف آرام خطراغه یو رای دا مخې ته راغه چې مونږه دا لاش واخلو او د نورو خلکو په شان ته یو داسې طریقه اختیار کړو چې د گورنر هاوس مخې ته شیخ صاحب لاش کیدو یا د کور کمانډر هاوس مخې ته کیدو یا د صوبایي اسمبلی مخې ته کیدو او ټول خار جام کو دا مونږ جام کولی شو الحمدلله مونږ د چا نه څه کم نه یو اهل حدیث زمري دي د الله په فضل باندې خو د مشایخو نصیحت بیا داو چې چونکې دا طریقه به بهتره نه وي مونږ به جنازه کوو په رینګ روډ باندې او په هغې کې به هم زمونږ کوشش دی چې دا روډ مونږ بلاک نه کړو مونږ انسانانو ته تکلیف ورنه کړو مونږ دې خلکو ته ښایو چې مونږ پرامن خلک یو او مونږ انسانانو ته ضرر ورکوونکي خلک نه یو خو دا زمونږ حق دی شرعي حق هم دی قانوني حق هم دی اخلاقی حق هم دی چې د شیخ رحمه الله قاتلان گرفتارول غواړو دا څه کنه دا نه دا څه आवाज نه د شیخ صاحب قاتلان پتیز وای شیخ صاحب قاتلان گرفتارول غواړو او هغه ته سزا ورکول غواړو دا مطالبه ده عبد الله بن عباس رضی الله عنهما امام طبرانی په المعجم الكبير کې روایت راوړی صحیح روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای کد عثمان رضی الله عنه د وینې د قصاص نعرا نو لګیدل نو زه د دې نه یریدم چې د اسمان نه په باندې کانی را ورېدل یو کس د دومره په بيدردۍ شهید کیږي او هغه قتل کیږي او موږ دغه د قصاص او دغه د انتقام نارم نشواله موږ دا غوښتنه نشو کولای چې د قاتلان دي گرفتار شي او سزا دي ورکړي شي دا خو جرم دی عبد الله بن عباس فرمایي دا دومره خطرناک جرم دی د یو عالم او د یو مؤمن په شهادت خاموش کېدل او داغه د قصاص مطالبه نه کول چې زه یریږم د اسمان نه بر باندې کاڼي راوورېږي بعضې خلک نه بس چپ شئ خاموش شئ چپ شئ خاموش شئ وخت جدایي داسې نه لکه دا اوس چې موږ کومه واقعه راغله دا به نن د یو شیخ نمبري سبب د بلي سبب د بلي دلته د ډمانو نه د سینګرانو نه د فلمي اکټرانو نه مخکې وروستو سیکیورټي روانئ او هغوی ته پوره تحفظ فراهم کېږي یو ځای کې د موسیقۍ او د ډمتوب پروګرامي د هغې نه ګیر چاپېره سیکیورټي ولاړئ یو علما دي چې دی همداسې پرېښي دي بس په دې انتظار دي چې نن یو شهید کېږي او سبا بل شهید کېږي زما محترم ورونو زمونږ دا پرزور مطالبه ده او دا د مشرانو طرف نه هدایت دي که چرته قاتلان گرفتار نشي موږ به دې ته یو تحریک صورت او شکل ورکو ان شاء الله تعالی تاسو تیاری کړئ ان شاء الله تعالی دې لپاره هم پوره تحریک چلو نور د خاموشي مکوئ په دې ګټونو کې ناست او په دې سر باندې روماله چولو باندې موږ څوک نه پرېږدي دا زموږ جایز مطالبه ده دا زموږ حق دی چې موږ قاتلان گرفتارول غواړو ظالمان گرفتارول غواړو د امن دشمنان د اسلام دشمنان د دې ملک دشمنان هغه موږ گرفتارول غواړو دا زموږ یو جایز مطالبه ده زما محترم ورونو خو زموږ حوصلې په دې شهادتونو نه غورځېږي الحمدلله زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې کوم آیت چې ما ولوست الله رب العالمین مخکې نه د امت او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ذهن سازي کړی وه وما محمد الا رسول او نه دی دا محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله یو رسول دی قد خلت من قبله الرسل یقینا د نه مخکې ګڼ رسولان تیر شوي پیغمبران افئن مات او قتل آیا که دا نبی په خپل طبعي مرګ باندې وفات شي یا چونکې جهادي پیغمبر دی په یو معرکه د جهاد کې دی شهید کړی شي د دشمنانو د کفارو د لاس
انقلبتم على اعقابكم تاسو به د دین نه واپس په شا تخته په خپل پوند باندې به واپس کېږي د دین نه الله رب العالمین فرمایي نه خیال کوئ زما دا خوب نبی صلی الله علیه وسلم چې دا ټول انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام امام دی کده هم سبا وفات شي یا شهید شي د دوی په وفات او شهادت باندې به هم دین نه ختميږي دین به نه ختمي دین به قائم او برقرار ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا او کڅوب صرف د نبی د ژوند پوری په دین عمل کوي بیا یې رستو نه کوي حوصله ختم شو او رستو بیا د دین نه اوړي الله سبحانه وتعالى ته هیڅ ضرر نشي ورکولای او نه د الله دین ته ضرر ورکولای شي ځان ته ضرر ورکړلو ځاني توانې کړل د دې کې مقصد دا دی چې همیشه خپل حوصله برقرار ساتي د یو عالم د یو شیخ زمونږ د یو مشر په شهادت باندې د الله رب العالمین دین ختميږي نه بلکې دې سره ډیر کرته داسې کار کیږي چې دشمن کم سوچ کړی دغه برعکس کار کیږي دشمن خیال کوي چې دا خلک په دباو شي دا خلک په نورم په خوف کې راشي الحمدلله دا قافله نورم متحرک شي او نورم الحمدلله ملګری را ژوند شي دعوت نورم مخ په وړاندې ځي وختي شیخ عبدالبصیر حفظه الله تاسو ته مثالونه درکړه په لاند وخت کې زاړه تاریخونه ورته ولوي دا تیر د یو څو کالو مخکې قصه راته وکړه زمونږ علامه احسان الهی ظهیر رحمه الله شهید کړي شو اهل حدیث کم شو که زیات شو نه مړ په زور وای کم شو که زیات شو دا سوشل میډیا لګیدل ټول دنیا هم اوري دا ستاسو आवाज او زما आवाज په دې وخت کې د څومره چې د ملکونه دي تر د یورپ پورې او د ډنمارک او د ناروې پورې مرګري ناسي پروګرامونه ګوري لګیا زمنګ د اهل حدیث او د علماو په شهادتونو زمنګ ملګری زیات شو که کم شو زیات شو الحمدلله راشد علامه سے په وخت کې چې په لاهور کې څومره مساجد څومره مدارس مشران علما ژوند دي سپینګيري ته پوسټ وکي او نن ریکارډ راوچت په لاهور کې زمنګ څومره مساجد او مدارس دي شیخ جمیل الرحمن رحمه الله د انقلاب امام او د جهاد دلار امام او د امارت اسلامی حقیقی بنیاد کی خودن کې آغا انسان چې په شهادت ورسولې شو زمونږه د سلفیت تحریک رستلاره که مخکې روان دي الحمدلله موږ نشاته کېږو د الله په فضل د الله په فضل باندې موږ سره عادت یو دغه رنګه که نور مشایخ زموږ د دنیا نه تللی دي یا چا په شهادت رسولی دي نو په دې باندې زموږ قافله ودرېږي نه الحمدلله دا وینه رنگ راوړي رنگ ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے دا ظلم دا کاسب یوزد مسکوری جو مٹھاویگی با خون پر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا او دا وینه دا شہید او دا وینه دا مومن او بیا وینه دا عالم اللہ اکبر دا چې څومره سسیږي دا دومره جمعویږي دا وینه انقلاب راوچتای د دې یو ساس کې د شیخ عبدالحمید رحمه الله نبا د احادیث د علم انقلاب اوچتیږي ان شاء الله تعالی پزور او ان شاء الله تعالی یاد ساتئ دا د انقلاب وینه و چې کومه توی شو دا مظلومه وینه و هغه د قلم او د کتاب خاوندو اوس د افسران راغلي سکیورټي افسران او سیاسي کسان دلته سره موږ کمره کې کېناستو ستاسو د جنازې څه ترتیب وي دا وه موږ جنازه موږ په روډ باندې کوو خو بیا هم موږ مسلمانانو ته تکلیف نه ورکوو یو طرف ته روډ به بندو بل طرف ته به کولا وي انشاءالله خو دومره درته وایو چې زمونږ دا شیخ صاحب دا ګوره د قلم او د کتاب سره دا د قلم او د کتاب خاوند پرامن شخصیت محبت کوونکې شخصیت زمونږ د سفر او د حضر ملګری هر وخت به مسکراحت په خوله باندې او اکثر به مزاح ډیر کو په ډیر عجیب انداز باندې ټول ملګرو ته مزاج معلومه ده انتهایی په مظلومانه شهادت باندې رسولې شوې ده لہذا زموږ د مطالبه د اخیری خبره بیا کوم دینه بعد به ان شاء الله تعالی چونکه التم مشران روان دي په روډ باندې به هم پروګرام وي او څه خطابات وکيږي دلته معمولی باندې یو سړی د غشي او خلک لا شونه غدي او بیا احتجاج رواني په ورځو مونږ خو هغه سیز نه کو خو بیا هم زموږ حق دی دې خبره باندې خاموشي نه ده پکار په دې خبره کې کلک ودرېدل پکار دي او د مشرانو د مشایخو طرفنا
چې څه قسمه حکم او څه قسمه هدایات یو عمل کولو ته تیاری کړئ ان شاء الله تعالی. ګوره که چېرته اواز یې راته وکړلو چې راشئ صوبایي اسمبلۍ مخې ته حاضر شئ، حاضرېږئ به که نه؟ که اواز مونږ ته وشو د مشرانو طرف نه چې ګورنر هاوس مخې ته راشئ، راځئ به که نه؟ که چېرته اواز مونږ ته وشو حکم چې راشئ د صوبایي اسمبلۍ مخې ته تاسو ځان حاضر کړئ، خپل احتجاج ریکارډ کړئ، راځئ به که نه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت